د نن ورځې مهم او غټ خبر د طالبانو ستره محکمه 7 تنو ته د اسلامي شریعت د احکامو له مخې سزا ورکړل شوه. افغانستان کې طالبانو 7 تنو ته چې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي وو د دوی په وینا د اسلامي شریعت احکامو له مخې تعزیري سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالبصیر مشعل BBC ته ویلي چې پر دغو کسانو د محکمې حکم د چهارشنبې په ورځ کابل کې تطبیق شو. ابتدایي محکمې کې نوموړي وویل د طالبانو په ابتدایي شرعي محکمه کې 7 تنه مجرمینو ته د سترې محکمې د پلاوي په مشرۍ د ملي دفاع وزارت د استخباراتو لوی ریاست او د وزارت داخلي او نورو دولتي ارګانونو او نورو عامو خلکو په موجودیت کې د اسلامي شریعت د احکامو تعزیري سزا ورکړل شو. تر دې وړاندې د طالبانو سترې محکمې اعلامیه کې لیکلي وو چې دغو کسانو یو تن د شرابو د پلورلو، یو تن د څښلو پلور، یو درې تنه د څښلو په جرم په 15 درو سزا محکوم کړي دي. دا راز په 2 کسان چې د موټر د غصب په جرم په 15 درې او 6 میاشتې تنقید باندې محکوم شوي. محکمې دا ادعا هم کړې ده چې دغو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی وو.